کابل کې د برېښنا شبکې پراخ اصلاحات د اضافه بارۍ ستونزې تر 40 سلنې راکمیږي. د افغانستان برېښنا شرکت د کابل ښار د 6 فیډرونو د اضافه بارۍ او تخنیکي ستونزو حل په مخه د نږدې 150 میلیون افغانیو په لګښت تړون لاسلیک کړ. د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په بشپړېدو سره به د کابل برېښنا شبکې اړوند د اضافه بارۍ ستونزې تر 40 سلنې راکمې شي او هغه پرله پسې پار شوی چې د همدې اساسي ننګونې په سبب رامنځته کېدې په بنسټیز ډول به حل شي. شاید تر 40 پورې نور میډیم سیستم کې لاینونو کې اضافه باري ختمه شي، ځکه د مصرف موږ تقسیمو. کله چې نوي فیډرونه تمدیدیږي دا په دې معنی ده چې موږ د اضافه بار هغه د فیډرونه چې لرو دې مصارف سره تقسیمو چې د هغه مصرف بیلانس. د 6 فیډرونو دغه اصلاحاتي پروژه چې د یو کال په دوام به بشپړه شي د شاوخوا 80 تولیدي فابریکو او نږدې 22,000 پیرودونکو د برېښنايي انرژي خدمتونو ثبات او پیاوړتیا کې اساسي مرسته کړي چې دا چاره د ښاري ژوند پیاوړتیا او اقتصادي فعالیت د دوام لپاره مهم بلل کیږي. ظرفیت اضافی در شبکه ایجاد می شود. همچنان ما میتونیم یک مقدار قابل ملاحظه انرژی با مشترکین خود توزیع کنیم و در نتیجه سبب افزایش عواید د افغانستان برېښنا شرکت و فابریکه دارای ما می شود. په همدې حال کې د صنعتي سکتور استازي د یادو اصلاحاتي پروژو هرکلی کوي او څرګندوي چې د انرژي خدمتونو ښه کېدل به د تولیدي بهیر ثبات او پراختیا لپاره مناسب بستر وغوړوي. گام خوبی است که ما میتونیم اوی از فیدرهای ما که اضافه بار است از اضافه باری خلاص میشه، از پرچه‌ها خلاص میشه. پس یک فابریکه‌دار، یک صنعتکار اگر برق 24 ساعته داشت بنا به این دلیل که میتونه به مردم ما به اهالی ما زمینه کار مساعد کنه. د کابل برېښنا شبکې د اصلاحاتي ګام د یوې تخنیکي پروژې ترڅنګ د ښاري ثبات، صنعتي ودې او اقتصادي راتلونکي لپاره مهم ارزښت لري چې په بشپړېدو سره به یې د پلازمینې برېښنا او اړوند شبکې یوه پراخه برخه نوي او معیاري شي.